السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست کلاس په خیر یاست په خپل نظر ځای کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبر کو سبجیکټ من چې څنګه هغه مایکروبیولوژي برانش مرخص دی د سیرولوژي ټیسټ مرخص دی سیده هغه ته چې شوی کې کلاسټریډیم ډیفیشلز infection ELISA cilia for the toxin A or B in these two samples سیده نو په دا نامه باندې د نومېږي یعنی کلاسټریډیم ډیفیشلز یا ډیفیشلز چې کوم ورته وایي د هغه په نامه باندې کوم ټیسټ دی د مرخص دی بل نامه باندې هم دې ته وایي کېږي سیده جی टी एच एंटीजन टेस्ट ए आई په نامه یا ټاکسیک A اور B ټیسټ په نامه باندې سیده د دې ټیسټ شروع کول د مخ په دې سره خلاصې چې دا کلاسټریډیم څه مطلب لري او دا ډیفیشل څه مطلب لري یا ډیفیکلټ یا ډیفیشل کوم مطلب دی د دې څه دا کوم انفیکشن دی سیده هدي چې مخ ته ځو او ښه ټایم په پیدا کوي سره په خلاصېږي کنه دغه د سره په خلاصېږي سیده کلاسټریډیم از ا جینس اف د انیروبیک ګرام پوزیټیو بکټیریا نو د کلاسټریډیم چې دی دا یو جینس دی نسل دی د کوم د چیش نسل دی د ګرام نیگیټیو بکټیریا نسل دی نو د دې مطلب دا دی چې دا یو بکټیریا ده دا کلاسټریډیم چې دی دا یو بکټیریا ده او دا چې دی انیروبیک دی سیده ایروبیک ور انیروبیک یو شی په یاد وساته ایروبیک چې دی هغه بکټیریا ته وایي چې هغه خپل اکسیجن اخلي او انیروبیک هغه ته وایي چې هغه د اکسیجن څخه بد وړي اکسیجن نه اخلي سیده او ګرام پوزیټیو بکټیریا ده په دې کې ګرام جمع منفي داسې حساب راځي دا چې کله موږ بکټریالوژي شروع کړه باقي بیا په دې ښه سر خلاصېږي سیده هدي چې مخ ته ځو species of Clostridium inhibits soil and the intestinal traits of the animal including humans نو دی وایي دا سپیشیز چې ده یا دا بکټیریا چې ده دا کلاسټریډیم کوم چې دی دا بکټیریا چې ده دا چیرې ده دا په خاورو کې پیدا کېږي په اوبو کې پیدا کېږي او د انسانانو یا د حیوانانو په کولمو کې دا دغه پیدا کېږي دا بکټیریا یا دا ډولونه کوم چې دي دا بکټیریا په هغه کولمو کې پیدا کېږي سیده نو د دې مقصد دا دی چې دا د کلاسټریډیم چې دی دا یو قسم بکټیریا ده سیده چیرې پیدا کېږي په خاورو کې پیدا کېږي زموږ په کولمو کې پیدا کېږي په اوبو کې پیدا کېږي او په نورو داسې ځایو کې دا پیدا کېږي سیده او یو جمله یې راپورته درته هم بیا وځو مخته سیده د بکټیریا پروډیوس ټاکسین کیمیکل میټیریال بکټیریا زهرجن کیمیاوي مواد تولیدوي نو دی وایي چې دا بکټیریا چې ده دا یو زهرجن دا کوم دا کلاسټریډیم بکټیریا چې ده دا چې ده دا یو قسم ټاکسین یعنی زهرجن مواد په جسم کې تولیدوي یا په جسم کې یا په کولمو کې یا په بل ځای هر ځای چې و لیکن دا کلاسټریډیم چې دی د دې کوم فیملي چې دی یا د کوم کورنۍ چې دی په دې کې د لازمن دغه ټاکسین یا زهرجن یا زهریلک کیمیکل یا زهریله مواد دی لازمن و جسم ته علاقه یا په نور ځای کې ځای چې اوسېده نو هغه ټاکسین دې ته هغه ټاکسین یعنی هغه کوم کیمیکل ته وایي کېږي اکزوټاکسین A اور B دا ډیفیشلسي چې ده دا A اور B دواړه لري یعنی اکزوټاکسین دغه لري کیمیکل لري سیده او دا کیمیکل په سیستم کې د بکټیریا کله چې زموږ دا کیمیکل زموږ جسم ته راځي نو د سیستم کې زموږ کوم سلز یا حجرې چې دي هغه سخت چې دی هغه سر خراب کی یعنی ګډ وډ کې سره سیده یا په هغه کې یو بل داسې مسله پیدا کی چې هغه ګډ وډ سي یا شاوخوا پر وګرځي سیده او راځي اوس مهم خبرو ته راسو Clostridium bacteria have 164 species but 4 is causes of the pathogen. Clostridium bacteria لري یو څلور شپېته ډولونه مګر د څلور د ناروغۍ له امله دي نو دی وایي چې دا کلاسټریډیم بکټیریا چې ده دا بیخي مختلف قسم سپیشیز لري یعنی ډولونه لري بیخي مختلف لیکن په دې کې څلور قسم چې دي هغه زموږ د انسانانو یا په نورو حیوانانو کې د ناجوړۍ یا د ناروغۍ له امله کېږي سیده هدې چې اول نوم یې در وښیم او دا چې دی په دې کې زه کوشش کوم چې ټیسټ د ژر پر هغه کوم پر ټیسټ باندې د څنګه ژر ټیسټ ورسوم چې ټیسټ پروسیجر څنګه دی بکټریالوژي نه درته وایم د ټیسټ پروسیجر په دې باندې ژر روان یم چې هلته دې ټیسټ ورسوم سیده هدې چې د سپیشي اول نمبر کلاسټریډیم ټیټنای دی کلاسټریډیم ټیټنای په دې کې یو د کورنۍ دی چې هغه مسلز کنټراکشنز پیدا کړي یا لاک جا پیدا کړي دا داسې دی چې دا کله دا بکټیریا موږ ته وځي نو په دې باندې بیا زه ښه په ډیټیل دغه درته کوم ویډیو خو لیکن بهرحال په دې کې هم درته نو په دې سیسټم کې دا زموږ مسلز چې دي یعنې دا کوم موږ نساجونه چې دي دا سره سخت شي
داسې یودم کلک شي پر یو ځای ودرېږي یا دا زموږ خوله چې ده د دې د اعضامې چې دي دا پر یوه ځای کلک سره ودرېږي په دې بکټریا کې هغه په څه وجه کېږي څنګه کېږي دا بیا په مخ ته چې کله موږ دا بکټریا شروع کړو بیا دلته کوم دې پر دوم نمبر چې کوم سپیشي ده څه ده یعنې کوم ډولونه چې دي کلاسټریډیم فارفرین جنس په نامه باندې چې دي یا فارفرین جینس په نامه چې دي نو دا بیا څه چمکي دا ګیس ګنګرین جوړوي ګیس ګنګرین هلته زموږ په جسم کې ګیس ګنګرین کو داسې حالت ته وایي یا داسې دغه ته وایي چې زموږ په جسم کې دا شنه شنه ټپونه پیدا شي لکه په دا عکس کې وینئ هلته اکسیجن سپلای نه رسېږي هغه به رشین شي سره وپړسېږي یا دغه کېږي سیده یا فوډ پوایزنینګ جوړوي یعنی فوډ پوایزنینګ بیا داسې حالات دی چې زموږ په معده کې موږ داسې د خوا ته کوم چې دی موډ مو د خوا په رقم یار چې اوس په خوا وګرځېږي اوس په خوا وګرځېږي خوا به ګرځي ډاریا به وي یعنې عملونه به وي ابډمنل پین به وي نو داسې یا فوډ پوایزنینګ هغه ته وایي چې یو داسې خوراک ته وخوړئ په هغه کې یا بکټریا یا یو بل داسې یا بل داسې چې هغه موږ ته اکیوټ ګیسټرو انټسټینل انفیکشن پیدا کړي یعنې موږ کوم معدې کې چې په دې کې ناجوړي را پیدا کړي موږ دې ته مجبوره کړي موږ خوا ګرځو یا جسم ته نو داسې دغه یې په هغه کې دا موږ ته دا بکټریا راته جوړوي هغه ته دا کلاسټریډیم فارفرینګ جن په نامه باندې دی نو که ما تاسو پرونانسیشن هر کوم وایي شو خو لیکن د دې اصل نوم چې دغه فارفرینګ جنس په نامه باندې دی نو دا بکټریا بیا فوډ پوایزنینګ دغه دی سیده نو دا په معدې کې مسله جوړوي سیده دا دوه قسم سپیشیز راځي اوس دریم نمبر ته کلاسټریډیم بوټیلینیم په نامه باندې دی دا بیا بل سپیشي دی یعنې دا به خپل بل ډول دی سیده دا بیا ټیکي موږ د باډي نرو سیسټم باندې یعنې چې کوم موږ نرو سیسټم باندې دی پر هغه د اټیک وکړي نو چې پر هغه اټیک وکړي بیا کله په دې کې قسم ناجوړیانې موږ ته پېښېږي زموږ جسم چې دی یودم جټکه وخوري لایې کې جټکه به دغه وکړي بیا دغه کې مثال کوم د دماغ څخه چې کوم نروس سیسټم اعصابي کوم ریښې چې راغلي پر هغو اټیک وکړي یعنې پر هغو حمله وکړي نو دا کوم د بوټیلینیم په نامه باندې چې کوم سپیشي چې ده په هغه باندې دغه وکړي دې څلورم چې پر کوم اوس موږ سبجیکټ روان کړی دی سیده یو دی کلاسټریډیم ډیفیشلز یا ډیفیشلز په نامه باندې کوم بکټریا ده یعنې دا سبجیکټ چې اوس پر چیش روان دی سیده دا څلورم سپیشي ده دا بیا څه چمکي ډاریا موږ ته جوړوي یعنې موږ ته عملونه موږ سره کوي یا کولایټس په نامه باندې کوم ناجوړي چې هغه موږ سره کوي یعنې کرونیک ډایجسټیو سیسټم موږ سره جوړي دا کرونیک ډایجسټیو و داسې حالات وي کولایټس دی او په هغه داسې حالات وي چې زموږ په جسم کې چې دی د کولمو کې پړسوب پیدا شي دا کولمو کوم لاینین چې دی په دې کې پړسوب پیدا شي دا کولمې وپړسېږي یا السرټیو کولایټس چې ورته وایي په دا کولمو کې سره پیدا شي د دې د وجه نو د دې ټیسټ اوس دا خو سپیشیز ویلی سوی څلور قسم سپیشي ده لیکن دا کلاسټریډیم ټیپیشل ټیسټ موږ ولیکو دا په غټو بولو کې دا نوم هم په سټوله ته ما مخته ویلي په غټو بولو کې نو دا ټیسټ موږ ولیکو د دې مقصد چیست دی او د دې سم سبټپ چیست دی دا ټیسټ موږ به دې کوو دا کلاسټریډیم ټیپیشل چې دی دا موږ ته ډاریا راکوي نو کله چې زموږ په جسم کې د یوې میاشتې یا د دوو میاشتې څخه زیات یا داسې لس ورځې څخه زیات موږ په جسم کې عملونه کېږي خوا ګرځي په نس یې درد یې تبې یي دوا دې ورکړې دغه باوجود بیا هم دی معده درد کېږي خوراک ته هوا نه کېږي او طبیعت هر وخت دا رقم وي چې دی به اوس خوا وګرځي یا السرټیو کولایټس چې دانې په دا معدې کې راختلي یا کولایټس چې ډایریا یې نو بیا ډاکټر دا سوچ وي چې کیدای شي دا کلاسټریډیم ډیفیشلسي نو دا بکټریا کیدای شي نو بیا دوی راولاړ شي دا ټیسټ ورته ایډوایس کړي چې یار ته ورته دا ټیسټ وکړه یا زړه په نس کې یو بله داسې مسله وي چې هغه د بکټریا د وجې سي عملونه یې په نس کې وخته سي نو دا ټیسټ بیا ډاکټر کوشش کوي چې دوی ته دا ټیسټ ورکړي چې ته ورسه دا ټیسټ وکړه کوم چې کلاسټریډیم ډیفیشلز انفیکشن په نامه دی یا الیزامیټر یا سیریا په نامه باندې یا ټاکسیک A or B in the stool sample یعنې په غټو بولي کې دا ټیسټ ایډوایس کوي یعنې چې دا ټیسټ وکړه کیدای شي دا کوم عملونه چې ته لرې د دې بکټریا سره او دا نور نومان ما په دې درته وویلی چې دا د هغو څخه یو قسم دی سیده دا کلاسټریډیم ډیفیشل چې دی دا د هغو بکټریا څخه یو قسم دی سیده د هغو کوم چې سپیشیز دي د هغو د یو قسم څه دی او دا سیلیا چې ده د دې فل فوم هلته مخته تا د ښکاره کوي سیده د دې فل فوم دی یعنې لیومینسنس ایمونو اسې په نامه باندې ده دا هم د لیزه پر قسم باندې دی سیده دا کوم سیلیا په نامه چې ما دغه درکړی و سیده اوس راځو د ټیسټ پروسیجر ته
یعنی د ټیسټ پروسیجر ته راځو چې د دې مطلب چې دا ټیسټ موږ کوو څنګه سیده ټیسټ د دې د بیخي پر قسم قسم باندې کېږي سیده د دې ټیسټ چې دی هغه الیزا میتھډ هم کېږي اور کلچر میتھڈ هم کیږي پی سی آر میتھڈ هم کیږي اور جین ایکسپرٹ میتھڈ هم کیږي اور نیوکلیک ایسیډز امپلیکیشنز په نامه باندې چې کوم دی دا هم کیږي اور ان ای ټی ټی په نامه باندې دا هم کیږي اور نور قسمو باندې هم کیږي سیده او خو زما دلته په دې ویډیو کې چې دی زه صرف او صرف دا درښیم چې د دې ریپیټ ټیسټ څنګه کیږي یعنی کیټانو باندې موږ څنګه کوو سیلیاب څنګه کیږي اور لایزا څنګه کیږي دا کوم جی ډي ایچ په نامه باندې کوم کومبو کټس چې دی دا څنګه کوو په دې کې دا ای بي ټاکسین څنګه کوو سیده انټیجن څنګه معلومو دا کوم چې د دې کیمیکل دی یا ټاکسین کیمیکل چې دی دا څنګه معلومو سیده نو په پارت 2 کې بیا زه ان شاء الله ان ای ټي درښیم او دا درښیم چې یو پازیټیو راشي یو نیگیټیو راشي څه مطلب دی او یو ناراضي دواړه نیگیټیو راشي مطلب دی سیده پر رپورټ مینینګ بم په پارت 2 کې دروښیم ان ای ټي درښیم او دا نور درښیم اته چې اوس پر ټیسټ باندې خبرو کوم د دې ټیسټ چې دی یعنی دا کوم کومبو جی ډي ایچ انټیجن په نامه باندې کوم ټیسټ دی یا ټاکسینګ ای بي ای په نامه باندې کوم ټیسټ دی د دې ډېر اسان سمپل طریقه ده سیده یو کیټ راځي په هغه کې د دې ټوټل نومان لیکلي درې سره پر یو ځای لیکل شوي هلته جی ډي ایچ سره لیکلي انټیجنټ جلا دی او ټاکسین جلا دی یو خبره باید وساته په دې کیټانو کې ټاکسین جلا دی زیاتن مواد چې دی هغه جلا دی اور کوم ټیسټ چې دی هغه جلا دی سیده نو دا چې په کیټانو کې راځي د دې لپاره بیا دې څه چم وکړي اول راواخلې دونه بفر ورسره کوچني داسې بوتلان سره په عکس کې زه ښکاره کوم نو دا بوتل واخلي په غټو بولو کې ووي یعنې په غولو کې ووي په کې دا ووي بیا راواخلي دا بوتل سره وتړي ښه ټیټ وښوري بیا یو څک ورته درو سرو ته واچي که دوه خانې وي دوه خانو ته واچي که درې خانې وي درې سرو خانې ته واچي باره نو څه چم وکړي ټایمینګ ورکړي 15 منټه ورکړي 15 منټه چې ورکړله د هغه بعد بیا دوی ګوري که پر سر باندې وایي ولې که راغلی خو ګرد کنټرول دی او که پر مابینځ باندې دوې لیکر سره وي نو دا دواړه پازیټیو دی نیګیټیو پازیټیو دلته دا رقم معلومیږي سیلیا هم دغه رقم طریقه ده سیلیا الیزا میتھډ دی سیلیا دواړه یو شی دی الیزا میتھډ دی سیلیا کې صرف سینویج طریقه معلوموي لکه هارمون دا شان معلوموي هغه الیزا کې بیا څلور پنځه قسم معلوموي زه د یو بل داسې کوچنی کیټي په هغه کې درې ټکي هغه کې ټاکسین هم شته ای جي هم شته که درې لیک راغلی پازیټیو دی دواړه شته که یوه لیک که نیګیټیو راځي شی نه راغلی نو هغه نیګیټیو دی سیده او په بیا په دې سره د خلاصوم چې یو پازیټیو راشي ټاکسین پازیټیو راغلی اور نو څه مطلب لري یعنی ټاکسین چې کوم ای بي چې ده که پازیټیو راغلی انټیجنټ نیګیټیو راغلی څه مطلب لري که انټیجنټ پازیټیو راغلی ټاکسین یې را نه لري د دې څه مطلب دی هغه په پارت 2 کې درښیم اور ان ای ټي درښیم که مو ډېر باندې سر نه خلاصوي درې وارې وګورئ ښه ټیټ مو سر به خلاصېږي